لرغونی مصر. د لرغوني مصر ډیره برخه له دښتو څخه جوړه شوې وه. مصر په نړۍ کې د لوی اهرامونو لپاره مشهور دی، کوم چې د هېواد د ځینو پاچاهانو لپاره مقبرې دي. مصریانو د مرګ نه پس دوباره ژوندي کېدلو ته باور درلود، نو دا مهمه وه چې پاچاهان ښه په قبر کې کېښودل شي. دوی خپلو مړو ته د اړتیا وړ وسایل یعنې سره زر، خواړه، جامې او وسلې ورسره په قبر کې ایښودلې، تر څو چې دوی وکولی شي په خپل راتلونکي ژوند کې یې وکاروي. ډیری مصریان بزګران ول. دوی خواړه کرل، څاروي درلودل، ښکار ته تلل او کبې نیول. ځینې لاسي کارکوونکي هم وو، لکه خټګر، کښتۍ جوړونکي او آهنګر. مصریانو د لیکلو سیسټم رامنځته کړ چې د هیروغلیف په نامه یادېږي. په هغه وخت کې به نورو خلکو په تختو او ډبرو لیکل کول، خو مصریانو به په پایپیروس کاغذونو لیکل. درې نیم زره کاله مخکې له میلاد څخه د مصر تمدن لومړنی تمدن و چې رامنځته شو. د نیل سیند پرته به دا امکان نه و چې انسانان هلته ژوند وکړي. نیل د نړۍ تر ټولو اوږد سیند دی او له څو هېوادونو څخه تیر شوی دی. دا په مصر کې خورا پراخ سیند دی چې مدیترانې ته تویږي. دوی د خپلو ښارونو د ښکلا لپاره زراعتي کارونو ته ډېر اهمیت ورکاوه. په مصر کې به هر کال یو ځل د سیلاب وخت و. لکه څنګه چې مصریان پوهېدل کله چې سیلاب راشي، دوی کولی شي د ښارونو او ځمکې شاوخوا اضافي موانع جوړ کړي او د خپلو بندونو خالي کولو سره ځان چمتو کړي. په مصر کې پاچا ځواکمن و. پاچا به په یو ښکلي لوی کور یعنې قصر کې اوسېده او د هغه اصلي دنده دا وه چې ډاډ ترلاسه کړي چې خلک ښه ژوند لري. مصریانو باور درلود چې د هغوی پاچا د خدای زوی دی، نو له همدې امله دوی د هغه نوم ویلو جرأت نه درلود. دوی هغه ته فرعون نوم ورکړ چې معنا یې لوی کور دی. د فرعون نوم د پلار څخه زوی ته په میراث پاتې شوی دی. اوسیدونکو به فرعون ته مالیه ورکوله. دوی مالیه په پیسو نه ورکوله، لکه څنګه چې اوس مالیه په نقدو پیسو ورکول کیږي، بلکې دوی به فرعون ته له هر څه څخه برخه ورکوله، هغه څه چې دوی کرل او یا یې ترلاسه کول. فرعون به معبدونه، بندونه او د اوبو لګولو کانالونه جوړول او خلکو سره به یې مرستې کولې. د نیل سیند په مصر کې ډېر اهمیت درلود چې د مصر تمدن ته یې ښکلا ورکړې وه. مصریانو منظم ښاري ژوند درلود چې هر چاته پکې حقوق ورکول کېدل او په هره برخه کې ډېر مخته تللي ول. مصریانو به مړي په ټوټو پوښل او د بدن د ساتنې په موخه یې هغوی مومیایي کول او په قبر کې یې ایښودل. فرعونیان ډېر شتمن ول چې د خپل ارمان مطابق به ښخېدل. په مصر کې شاوخوا 50 اهرامونه جوړ شوي دي چې تر ټولو لوی د کیوپس اهرام دی چې د ګیزا په دښته کې موقعیت لري. په کروندو کې به بزګرانو کتان کرل چې له هغو څخه به میرمنو جامې جوړولې، او همدارنګه د سیند د غاړو څخه به یو ځانګړی نی د پاپیروس په نامه راټولول. دوی له دې نی څخه کاغذونه جوړول چې د کاغذ نوم هم له نی څخه اخیستل شوی دی. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل حتما سبسکرایب کړئ.